السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو، زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل ساحې پوسټل کوډ یا زیپ کوډ معلوم کړئ. لکه د یو ولایت که تاسو چیرته معلوموئ نو په ولایت کې تاسو په مختلف ساحې ولسوالیانې لرو چې مونږ بیا په ولسوالیانو کې کلیدي او ساحې دي چې د خپل ساحې زیپ کوډ یا پوسټل کوډ څنګه مونږ معلوم کو چې دا زیاتره د ډي وي لاټري لپاره د ویزو لپاره د پاسپورټ او نورو لپاره زیاتره پکاریږي. نو مونږ او تاسو ته باید د خپل ساحې زیپ کوډ اول باید معلوم وي، که چیرته معلوم نه وي نو باید معلومي کو. نو زیاتره ملګري څنګه د خپل ساحې زیپ کوډ معلومي کوم چې طریقې غلطه ده هغه راځي دلته. مثلا کروم خلاصوم، زه په دې ګوګل کې دلته لیکم مثلا زه جلال آباد کې اوسېږم، دلته لیکي چې جلال آباد زیپ کوډ ورته لیکي زیپ کوډ. کله چې دا ولیکي نو تاسو کتلی شئ چې په دې لاندې ساحه کې دلته 2601 راغی چې په جلال آباد کې زیات ځایونه دي، زیات ساحې دي. جلال آباد کې مثلا زیات ولسوالیانې دي، کوم ولسوالی کومه ساحه. او کله چې مونږ 2601 ورکو دا مونږ سره بالکل غلطه طریقه ده، ځکه کوم ساحې کې چې مونږ اوسېږو دا د هغې ساحې زیپ کوډ یا پوسټل کوډ بالکل نه دی. نو څنګه کولی شو چې د خپل ساحې زیپ کوډ یا پوسټل کوډ پیدا کو؟ نو راځم دغه طریقه نن تاسو ته ښیم چې د 24 ولایتونو او ولسوالیانې چې څومره دي دغه ټول د ساحې چې څومره مونږ سره ثبت دي ټولو ساحو دغه زیپ کوډ یا پوسټل کوډ تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښیم. حتما ستاسو ساحه چې کوم ځای کې تاسو اوسېږئ هغه پکې بالکل موجود دی 100%. نو راځم نن دغه طریقه تاسو ته ښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم که چېرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ، یوال انتخاب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. د ویډیو لایک کول هم ځان سره مه هېروئ او هېر دې نه وي چې زموږ فیسبوک پیج هم د ټیک پښتو په نوم دی، نو هغه هم تاسو هم ځان سره فالو او لایک کړئ. راځو د ویډیو په طرف راځو. همدا کروم خلاصوم ګران ملګرو او زه دلته ورته لیکم چې افغانستان دلته ورته لیکم چې پوسټ کوډ افغانستان پوسټ کوډ چې کله تاسو ولیکو په لومړۍ ساحه کې دغه پوسټل کوډ راځي درته بیا افغانستان. دې کې هم معلومیږي د دې طریقه لږ سخته ده، کیدای شي تاسو لږ ورسره په مشکل کې سر شئ یا پیدا یې نه کړئ. نو په دې طریقې سره دا لومړی ویب سایټ تاسو ته پرېږدم او دغه اسانه ویب سایټ چې په ټول ولایتونو او ټول ولسوالیانو پکې موجود دي هغه به تاسو در معرفي کوم چې دغه لاندې تاسو کتلی شئ افغانستان پوسټ کوډ او بیا لیکلی چې پوسټ کوډ بیس.com. صحیح ده، په دې تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې تاسو کلیک وکړو تاسو ته دغسې یو صفحه راځي. دغه تاسو پورته ساحه کې کتلی شئ چې افغانستان پوسټ کوډ دی لیکلی دی. تاسو به دلته څه وکړئ؟ تاسو دلته کتلی شئ دلته ځینې ولایتونه تاسو ته دلته راځي لکه بدخشان، بادغیس دی او بغلان دی او همدغسې بلخ دی. دا ټول ولایتونه تاسو دلته کتلی شئ، خو دا ټول ولایتونه نه دي. تاسو به څنګه کوئ؟ او دلته تاسو ته لیکلي هم دي ګورئ مثلا کابل پوسټل کوډ لیست دی، د کابل د پوسټل کوډ لیست ګورئ، زیپ پوسټل کوډ دی. دغه ټول تاسو دلته کتلی هم شئ. نو تاسو به څه وکړئ؟ تاسو به بیرته بر سر ته لاړ شئ او دغه 3 کرښې چې دي په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو بیا به تاسو دلته پراونس انتخاب کړئ، ورته پراونس. کله چې پراونس انتخاب کړو ښکته راشئ، تاسو دغه اعلانات راځي دا به دې څخه لرې کړئ. تاسو کله چې دا لرې کړو نو تاسو به ښکته راشئ. اوس بالکل 34 ولایتونه ټول موږ سره دلته موجود دي. ټول ولایتونه اوس راغله موږ سره. تاسو وګورئ چې اول سر بدخشان دی او اخر سر زابل دی. نو دغه 34 ولایتونه ټول راغله. اوس تاسو د کوم ولایت چې یاستئ، مثلا زه د ننګرهار یم، اوس د ننګرهار د ټولو ساحو پوسټل کوډ زه تاسو ته ښیم. اوس په ننګرهار باندې تاسو کلیک وکړئ، ساده په دې به تاسو کلیک وکړئ او بیا ښکته راشئ. تاسو کله چې تاسو دلته راغلی اوس وګورئ تاسو په ننګرهار کې څومره ساحې دي. صحیح ده، په کوم ښار کې تاسو اوسئ کې دلته لیکلي چې پراونس نیم او دلته سیټي یا ډسټریکټ، ښار یا ولسوالي.
په ننګرهار کې چې دی اچین دی تاسو وګورئ. بیا همدغسې ننګرهار کې چې دی بټي کوټ دی، د بټي کوټ دا پوسټل کوډ دی، بهسود دا پوسټل کوډ دی. اوس تاسو خو په ننګرهار کې یا په جلال آباد کې په مرکزي ساحه کې نه اوسېږئ، کیدای شي په مختلف ځایونو کې اوسېږئ. تاسو دلته وګورئ، لکه دلته وګورئ حصارک دی او ټول شمالي دی او جنوبي کوم ساحه کې چې تاسو اوسېږئ، هر ساحه کې چې تاسو اوسېږئ هغه ورته. او اوس دلته وګورئ نازیان دی او په آخره کې چې وګورئ پچیراګام دی. نو دغه ټول ساحې دلته موجود دي تاسو سره. تاسو که په دې لومړی لیست کې نه وګورئ نو نو تاسو دوهم لیست هم دلته کتلی شئ چې نیکسټ یې لیکلی دی. دلته دا لومړی وه او دویم پړاو کې چې دی لومړی کې ستاسو ولسوالي یا ستاسو کوم ځای کې چې اوسېږئ هغه نه و، نو تاسو په دې نیکسټ باندې کلیک وکئ او بیا ښکته راشئ. نو دغه دویم لیست دی دلته تاسو کتلی شئ. دا موږ سره لکه روداد دی او شیرزاد دی، همدغسې شینواري دی او سرخرود دی. کوم ساحه کې چې تاسو اوسېږئ هغه ساحې دغلته دغه زیب کوډ تاسو ځان سره څه کوئ، دا ځان سره ولیکئ او کوم هلته چې ثبت نام وي یا پاسپورټ یا کوم ځای کې چې پکارېږي هغه ځای کې تاسو ترې نه استفاده کولی شئ. ټول ولایتونه همدغسې راغله، ټول ولایتونو نه تاسو کولی شئ همدې ډول سره استفاده وکړئ. ما فقط تاسو ته ننګرهار وښوده، نه غواړم ویډیو اوږده شي. نو که تاسو نور هم غواړئ چې نور ولایتونه هم وګورئ نو تاسو له همدې ځایه بل ولایت ورته انتخاب کوئ. لکه ما چې څنګه تاسو ته انتخاب کړ دا ننګرهار او تاسو دلته ورسره نیمروز، نورستان، هر ځای چې تاسو غواړئ، کونړ، خوست، هر ولایت چې تاسو غواړئ د هغې ساحې تاسو ته حتما راځي. نو له دې څخه تاسو بلکل دقیق پوسټل کوډ اخیستلی شئ او ترې استفاده کولی شئ چې په دې کې ټول ولایتونه ټولې ساحې موجود دي. نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه چې تاسو ته مې وښوده چې د خپل ساحې پوسټل کوډ یا زیب کوډ معلوم کړئ. که بیا هم تاسو کوم مشکل پوښتنه لرئ یا کومه غوښتنه لرئ نو موږ ته د کمنټ په برخه کې وست، موږ به تاسو ته په 4 ساعتو کې دننه د هغې جواب او حل لاره حتما وښیو. د ویډیو لایک کول مه هېروئ، له نورو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه. تر بل یوټیوب چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم. ماته اجازت راکوئ. د الله په امان.